السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو مسلمانانو ته یو وظیفه ښیم چې دغه وظیفه شیخ الاسلام علامه تقي عثماني حفظه الله په اردو باندې بیان کړې ده، خو زه تاسو ته ژباړم، په پښتو یې تاسو ته وایم. دغه وظیفه د روژې د 21 د شپې او د 21 د ورځې سره تعلق لري. دغه وظیفه د ډیرو مرضو، د هر قسم مرضو دپاره یو علاج دی، شفا ده. نو د هر مسلمان دپاره دا پکار ده، د هر مسلمان دپاره دا لوی اجر و ثواب دی چې دغه وظیفه تر ډیرو مسلمانانو پورې ورسوي، ځکه ډیر مسلمانان په مختلفو امراضو باندې اخته دي او دا داسې وظیفه ده چې الله رب العزت په دې کې شفا ایښې ده. که لوی مرضونه وي که کوچني مرضونه وي چې هر څوک یې ولري، الله رب العزت یې د دغه وظیفې په خاطر باندې ځینې محو کوي. هغه وظیفه دا ده: 11 واره به درود ابراهیمي ووایي، دغه موږ او تاسو چې په لمانځه کې وایو اللهم صلی او اللهم بارک، او بیا به 21 واره د الم نشرح صورت ووایي، او بیا به 21 واره د قدر صورت ووایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر، دغه صورت، او بیا به په اخر کې بیا 11 واره درود ابراهیمي ووایي. محترمو چې وس مو کار کوي، دومره یې نشر کوي چې تر ډیرو مسلمانانو پورې ورسیږي، ځکه ډیر مسلمانان په مختلفو امراضو اخته دي، په داسې امراضو باندې اخته دي چې ډاکټرانو جواب ورکړی چې ستا علاج نه کیږي. امید الله رب العزت ته دا لرو چې د دغه وظیفې په سبب باندې، د دغه وظیفې په روی باندې الله رب العزت د دغه مخلوقاتو څخه چې هر قسم مرضي وي الله پاک یې محو کړي. غفلت مه کوئ، عجله وکړئ، ځکه نن په افغانستان کې د روژې 21مه ده او سبا په پاکستان کې د روژې 21مه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.